بالاخره افغانستان هم د چین هیواد سره سیالي کوي. افغانستان په 20 ورځو کې د کرونا ناروغانو لپاره روغتون جوړوي. دا روغتون به چیرته وي او څنګه روغتون به وي؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. هرات کې د کرونا ناروغانو لپاره 100 بستریز روغتون جوړیږي. په هرات کې د کرونا وایرس کووډ-19 ناروغانو لپاره د ځانګړي 100 بستریز روغتون د بنسټ ډبره نن چهارشنبه کېښودل شوه. په پام کې ده چې دغه روغتون به د راتلونکو 20 ورځو په موده کې جوړ او د کرونا وایرس ناروغان پکې داخل کړی شي. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي دغه روغتون د بنسټ د ډبرې د ایښودو پر مهال وویل، نن د جمهوري ریاست د عالي مقام په هدایت سره په هرات کې د کرونا وایرس د ناروغانو لپاره ځانګړی 100 بستریز روغتون ډبره کېښودل شوه چې له رغېدو وروسته به د کرونا ناروغان پکې داخل کړی شي. هغه زیاته کړه په پام کې ده چې په راتلونکو 15 یا 20 ورځو کې دغه روغتون د انکشافي ملي شرکت په وسیله جوړ کړل شي او د روغتیایي مسؤلانو په اختیار کې ورکړل شي. د هرات والي د فني کارګرانو د چټکتیا ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې موظف ټیم به په ټاکلي وخت سره د روغتون د جوړېدو چارې سرته ورسوي. د هغه په وینا له سهار نه تر دې دمه کارګرو د ساختمان بنسټ کارونه پای ته رسولي او په پام کې ده چې سیم بندي او کانکریټ یې ثبات واچوي. د هرات ولایت دغه سیمه ییز لوړپوړي چارواکي ډاډ څرګند کړ چې په هرات کې د ټولو دولتي ادارې امکانات راټول شوي ترڅو د کرونا وایرس د پرمختګ مخنیوی پرې وکړي. د یادونې وړ ده دغه روغتون به په 2044 متره مربع ځمکه کې جوړیږي او روغتون به یو منزل وي او ساختماني چارې به یې په 3 شپونو کې له 100 څخه د زیاتو کارګرانو او انجینرانو لخوا په خورا چټکوالي سره جوړ شي. له توجه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.